مسافري دې روزي مشه، زه دې په سپینه خوله یوازې پرېښودمه. سلامونه، مینه، درنښت، احترامات، ستړي مه شئ درنو لیدونکو. وخت مو په خیر، په دې هیله چې روغ رمټ به راته یاستئ. قدرمن دوستانو، نن را سره هم د قدر وړ خواږه ملمانه یا که درته ملګري ووایم ملګري را سره دي. روان یو موږ دلته ټارګېټ په نوم باندې ډېر ښایسته سوپر مارکېټ دی. ملګرو سره به هلته جمع کوو، غورې به کوو، خبرې اترې به ورسره کوو. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ او په دې هیله باندې چې ویډیو وګورئ او د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. تاسو لږ زره انځورونه وګورئ، ویډیوګانې وګورئ او تاسو ملتیا هم وکړئ. سلامونه، ستړي مه شئ، زړګي ښه راغلاست ټارګېټ سوپر مارکېټ ته. او که په لومړي ځل کې ځان لیدونکو ته معرفي کړي. ژوندی دی صفای صاحب، زه د خوست ولایت یم، د تڼیو ولسوالۍ، فرید خان مې نوم دی. فلحال اوس د ټارګېټ په نوم سټور ته راغلی یو چې د څه سامان وامان هم پکار دی، هغه سامانونه واخلو. نن رخصت یو، د رخصتۍ ورځ ده. خو نو بس ژوند دی تېرېږي. څنګه دی ژوند، څنګه دی؟ بس صفای صاحب ژوند دی تېرېږي، د الله مهربانۍ دي. بس څنګه وکړو نو، خو د امریکې ژوند دی، امریکا کې ژوند دی، بس تېرېږي. ډېره مننه فرید جانه. د بل ملګري سره به تاسو زه معرفي کوم، دا هم ډېر د قدر وړ با استعداده ملګری مې دی. سلامونه، ستړي مه شئ، که ځان مو لیدونکو ته معرفي کوئ. وعلیکم سلام صفای صاحب، ته ستړی مه شئ چې په خیر مو ولې، څه حالونه دی؟ خیب خیر یې؟ والله شکر دی. ستاسو ښکلی نوم؟ زما نوم جهادګل شباب ده، د خوست ولایت د لاکاڼو اوسېدونکی یم. ژوند څنګه دی؟ زندګي څنګه ده؟ نوی ژوند په امریکا کې، بیا د امریکا په آیوا ایالات کې او سیدر راپټس کې څنګه تېرېږي؟ والله الحمدلله، بس د مسافرۍ شپې ورځې دي که نه، او تېرېږي. ډېر شکر ده په دا حالته، سړی باید شکر وباسي. الحمدلله ډېر ښکلی وخت تېرېږي، ښکلی ژوند ده. هوا هم نن ډېره زیاته زړه راښکونکې ده، څنګه خوند اخلي؟ ډېره نن مو چھټۍ دي که نه، موږ رخصتۍ مې د روغلي دې ته د ټارګېټ په نوم یو سټور ده، دې سټور ته روغلي، په دغه کې خریداري کوو، سامانونه اخلو. فرید جان همداسې ورځو دننه وروره کراچي به کوم ځای کې راخلو؟ هغه د سټور مخې ته ولاړې وي. تاسو ملتیا وکړئ، موږ دننه ځو. نن را سره دغه دوه دانې ښکلي او ګلالي ملګري مې دي. دی دلته د آیوا په سیدر راپټس کې شپې ورځې تېروي. هوا هم ډېره زیاته زړه راښکونکې ده. دا چې څه اخلي نو تاسو مې هم ملتیا وکړئ، راځئ چې ځو دننه. قدرمنو دوستانو، موږ دننه سوپر مارکېټ ته را دننه شولو. دا نو ټارګېټ په نوم باندې سوپر مارکېټ دی. ګورئ چې څومره زړه راښکونکی، څومره ښایسته ځایونه لري. هره برخه د هر څه دلته جدا جدا دي. که دلته تاسو وګورئ، پاس په هر څه باندې لیکل شوي وي، او دغه پاس چې دی دا د هر څه شي نوم لیکل شوی دی. بیا د هغې په برخه کې هر څه منظم امسې ایښودل شوي دي. تاسو دا انځورونه وګورئ. ملګري مې دلته راغلل او فکر کوم چې دی دلته په پیل کې غواړي چې ځان ته یو څه پتلونونه بلوسونه څه راواخلي.
هر سوپر مارکیټ دلته بیلابېلې برخې لري د هر څه ځای جدا وي که د کالی وي که د جرابو وي که د هر څه ستاسو په کار وي نو دې ځای کې هر څه د هر شي ځای معلوم وي نو جهاد ګله په پیل کې د څه په کار دي څه باید راخلي مننه صفای صاحب ځان دپاره خو ما خپل بنینونه شوله د درېشۍ شولې دا سامان په کار د نور د کور دپاره نور سامان نه وخولم سبزي شولې میوې شولې که نه دا سامان ځان دپاره اخلم بله دغه خریداري ته په کومو ورځو کې راځي کله چې رخصت او کله چې راشي بیا د څو ورځو لپاره سودا دلته اخلي او زه په هفته کې یوه ورځ رخصت لرم دویم په ورځ نیمه چوټي وي راځم د ځان دپاره د یوې هفتې سامان وخولم که نه ډېر زیات سامان نه وخولم ویل تازه سامان وخولم د ځان دپاره ځکه افغانستان نه دی امریکا ده هر څه تازه پیدا کېږي که نه و دې دپاره داسې کوشش کوم چې کم وخت لپاره کم شی وخورم او تازه سامان بله فرید جانم د دې ځای خریداري او د افغانستان خریداري طبعا نو فرق به ډېر زیات لري دلته خریداري څنګه ده څنګه والا خریداري خو بس دلته خو امریکې دغه روپۍ دي نو فرق به خامخا وي لکه هلته چې په افغانستان کې په 10 روپۍ وي دلته په 10 روپۍ $10 زمونږ یو بل ملګری دی هغه چې اول یو شیخ لی اول افغانۍ ته کی به کالدارو ته کی نه دومره حسابونه باندې ورته کوو دومره حسابونه ورته کوو نو خو خامخا ژوند دی سختیږي بیا درته ژوند دلته بله نو څه تصمیم لرې نن به له خیره سره څه اخلئ بس صفای صاحب په زړه کې مې چې کوم شیونه دي دا مطلنونه اخلو عوام ګرمه شوله بس د ګرمۍ دپاره به هم سامان اخلو بانینونه شول پتلانونه شول او دا سامان به اخلو خوراکي مواد به هم اخلو پیل هم د پتلونونو نه وکړو او بس پکې ګورو یې داسې نو ښایسته شیونه پکې ګورو چې کوم شی هم خوښ شو بس راخلو به یې راځئ نو تاسو ویډیوګانې هم وګورئ د دې ځای پتلونونه د دې ځای بلوسونه تاسو وګورئ دوستانو ملګري مو ځینې شیان پیدا کړل پتلونونه بلوسونه یې راواغېستل اوس به موږ مخته لاړ شو چې دی نور څه اخلي دلته سیستم دا دی چې د هر شي قیمت لګېدلی دی د هرې برخې نو دلته تاسو ګورئ چې په هر څه باندې خپل سایز خپل قیمت هر څه لګېدلی دی څه مو پیدا کړه خپل د خوښې او که نه جهاد ګله صفای صاحب بالکل داسې یو پتلون یو بنین دغه مخوا کړل که نه نوره روان ستر سټور ده په دا سټور کې نوره زه وایم دلته به دا بلوس پیدا کېدل او پتلون پیدا کېدل ډېر اسانه وي ځکه سایز پرې لیکل شوی ریټ پرې لیکل شوی دی دا نه دی چې ماما دا 10 روپۍ ماته پرېږده ماما دا نه دا نشته دلته دا خبرې دلته نشته که نه چې ماته 10 روپۍ پرېږده دا 15 روپۍ دي یا څه دي پیل سانه پرېښولی کېږي اول ته خپل ماشین ده ماشین نه خپله ټیس کېږي چې وکتله شغانې خپل قیمت معلوم بالکل دقیقا انداسې د هر څه ریټ لیکل شوی د هر څه سایز لیکل شوی دی دا نه دی چې ته ماما 10 روپۍ پرېږده او ماما 10 روپۍ ماته کمې که او زیاتې که او نه جنجال ته ضرورت شته دی نه بل چې شته ګورئ څومره ارامي ده پکې او څومره ښه سهولت دی پکې الله تعالی دې وکړي چې زموږ په ګران وطن کې هم دغسې خدمتونه وړاندې شي همدغسې اسانتیاوې سهولتونه را برابر شي تر څو افغانان هم د دغه ژوند نه خوند واخلي فرید جانه تا څه پیدا کړل بس صفای صاحب چې کوم شي پسې راغلي وو هغه شی هم پیدا کړلو بس اوس دا یو نیم شی به نور هم پکې ګورو چې کوم شی مو خوښ شولو هغه کوم چې ضرورت و هغه سامان هم پیدا کړلو بله نو بس پکې ګرځو ټارګېټ ته نو ټارګېټ خو هر شی دی چې کمای نشته پکې بالکل دا هر چی شي پکې پریمانی زیاته ده بیخي ښه خبره ده اوس روانې موږ بل برخې ته ځو هغلته چې دی زیاتره همدغه ویجیټیبلز دي که فروټس دی که نور څه سامان دي هغه دي هغې برخې ته ځو ځکه دا برخه مکمل د کالیو وه د کالیو نه موږ وځو او بلې برخې ته ځو تاسو مې هم ملتیا وکړئ Good. How about you? Good. You good? Can you talk me?
Yes, come here. Hi. Hey guys. How are you? I'm good. How is going job? It's good. It's good? I'm almost off. Yeah. What's your job here? What you do? I work in the men's department. Men's department. Yes. What's your name? Mallory. Mallory چې دا دلته په ټارګټ سوپر مارکیټ کې کار کوي. How much year you work here? Almost a year. 3 years? Almost 1 year? Yeah. یو کال کېږي چې دلته کار کوي او خپل د کار نم ډیره زیاته خوشاله ده او دلته چې د مرکزي ځای کې ذکر کوم چې زیاتره کسان راځي کله چې پیسې هغه کوي دلته راځي بیا د کراچۍ برخه کې دلته ولاړه ده. Do you like Afghan people? Yeah. Yeah. Can you say salam alaikum څنګه یاست؟ What do I say? Salam alaikum. Salam alaikum. څنګه؟ Sangha? Yes. Yes. Wow. What does Say that again. mean? It means hi, how are you? Oh, hi, how are you? Say again. Salam alaikum. Salagameko? څنګه یاست؟ Sangares. Thank you. د وطن ګلپي خو دلته هم شته دی کنه جهاد ګل ګلپي دې پیدا کو صافی صاحب دغه ګلپي هم دغه دی ویني اها. دغه مې را سره واخیستل دغه وخلو داسې ډېر نه وخوړم چې مکمل دمره بوجۍ ډاګه کمیسه که نه فقط دوه دانې درې دانې اخلم باید دلته مې نو د دپاره یوې هفتې د دوه هفتو لپاره همدا دوه دانې کفایت کوي. او صفی صاحب دا خو داسې دی کم دی پاره که نه و خو لیوه ورځ یو کیلونده بال جوړ کړي بیا په بل شي کیلونده بال جوړ کړو دا مخته ځای کې نور سامانونه شته په هغه ځای کې سامانونه انتخابو ډېر سامان نه و خو ویلې تازه سامان دې سره به زه تاسو معرفي کوم دا خارجي ده امریکایي ده د افغانانو سره ډېر زیاته مینه لري. Your family? What's your name? Judy, Duty. What's your job? a teacher. Duty نومیږي دا چې دا ښوونکې ده معلمه ده. You live in Iowa, Cedar Rapids? Yes. Yeah. دا د آیوا په سټریټ کې او سیدر راپس کې اوسېږي. دا وایي زه افغانانو سره ډېر زیاته مینه لرم او احترام ورته لرم. موږ ټولو نه یې پوښتنه وکړله چې تاسو ته ښه راغلاست وایي د آیوا سټریټ او سیدر راپس ته. Thank you, I appreciate it so much. Thank you. Welcome. Well, welcome to being here. Thank you, I appreciate My it. prayers are with all of y'all. Yeah, thank you. All right. Bye. Bye-bye. Have a good day. You too. صفی صاحب دا دغه اوس مڼې دي که نه مڼې مې راخیستې دي او د مخته ځایونه چې وګورې هلته کې مختلف سامان کې کېده خو دا د ډېر سامان نه وخوړم متابې سامانونه دي که بس نه بیخي صحیح ده. او داسې کې کیویس ملټي دي نورنج دي هر سامان وخوړ د نورنج هر په زړه چې که نه خوله کې مې اوبه راشي دواله ته د نورو په خوله باندې به اوبه او والا راوړې که ډېر ټوک دی صفی صاحب دا چې کله ښه داسې سبزیجات جوړ کړو که نه او والا بلکل دا وګوره که نه ډېر نه اخلم دغه ښه مهرباني یو دانې بس دی. او ډېر ښه جانا عطر اخلي او صفای صاحب بس عطر هم په کار وو بډي سپرې را واخیستله خوشبويي سره د لیوالتیا شته ده. او ډېره لیوالتیا لرم ډېره څه لیوالتیا ډول خوشبويي دې ډېره خوښیږي؟ والا خوشبويي خو چې څومره ښکلی بوی وي بس هغه مې ډېره خوښېږي. بله دا خو دا بالکل واقعیت خبره ده. زیاتره کسان چې د خوشبويي سره مینه لري یګان شعر هم وایي یګان ترانه هم کوي یګان ټوکې ټکال هم کوي ته داسې غلې پلې ولاړې جهاد ګل دا خو داسې نه کېږي که نه دا به څنګه چل کوو؟ او والا صحیح خبره ده بالکل فرید کوم لنډۍ ورځي کوم شعر ورځي مسافري ده مسافري ده باید وایي او که نه یار وایي مسافري دي هغه مخکې مې ته تا لنډۍ وویلې که نه
وای د مسافر لوی خدای باران به ووري څوک به ځای نه څوک ورکوي به ځای نه ورکوي نه او بس وای مسافري دې ډېره وکړه راځه روزي به خدای را رسوي خدای را رسوي نو بس داسې یو دغسې څه ده نو والله مهرباني وکړه څه به درنه اورو یاګان ته رانم شه یاګان لنډۍ شه یاره فرید جانه داسې خو نه کېږي والا که اوس خو چې شی یاد ته راځي صاحب خو زه خیر پیسې ته هغې وادي پورې لږ فکر او وکړه صحیح زه به جهاد ګل نه یاګان څه پوښتنه وکړم جهاد ګل تا سره څه درځي زه به یوه ټپه درته ووایم مهرباني وکړه د ښه داسې په احساس کې راته ووایه والا خو زه به د عطر لږ حس کم که نه چې سره کم بوی ځي دغې وایي چې مسافرتلی در جگه نشوم مسافرتلی در جگه نشوم ګیله ونه کې زه سلګونې ونیوم واه جاړ شمه یاره ډېر لوړ پیغام او مفهوم پکې پروت دی کور کلي کې وطن سره غږېږي او والا وطن سره تماس نسم داسې 3 ورځې 4 ورځې بعد که نه داسې تماس نسم ولې دلته مصرفیت ډېر د کاروبار لرو که نه په دغه کې لګیا وي کې انډیوالانو سره د خپلې کورنۍ سره تماس نسم بس جامع خلقتونه کوو والا خوشحاله دي هغه بله کومه لنډۍ دي ویلي لنډۍ مې ویله خو والا رانه هېره دې کړله سخته پوښتنه دې رانه وکړله که نه او وایي چې په مسافرو مې زړه نه سو په مسافرو مې زړه نه سو اوس مې په سوځي چې په خپله مسافر شوم واه نو رښتیا راته وایه په ژوند کې څو ځلې مسافر شوی وي دا د لومړی ځل دی چې امریکا ته راغلی که نورو هېوادونو ته هم تللی وي صفی صاحب که صفا خبره درته وکړم که نه زما ورونه او هغه زما سره ډېره که نه مینه محبت درلودل که نه بس الله دغه تر ژوندي لري زه سفر ته نه یم تللی که نه دغسې د وطن خدمت مې کړی و 12 کاله د خدمت مې کړی ده د وطن د یګه نه تر اوسه بیا لومړی ځل مې ده چې امریکې ته راغلی یم دلته لومړی ځل دی او مسافرین خو ښه تېرېږي او والا تېرېږي خامخا ځکه چې مسافر شوې ځان به کلکوې که نه سفر به بس خوشحاله تېروي راځئ چې د بهرنۍ سره هم تاسو معرفي کومه دا هم راغلي خریداري کوي Hi. Hello. Hello. What's your name? Jenny. Jenny. What do you want to take? Yogurt. Yogurt. You like the yogurt? Yes. Sweet yogurt, fruit yogurt. Vanilla yogurt. Vanilla yogurt. Yeah. That's good. Do you like Pashto? Pashto language? A little bit. Say in Pashto, Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. څنګه یاست؟ څنګه یاست؟ څنګه یاست? It means hi, how are you? څنګه یاست? څنګه یاست? You want to learn Pashto? Sure. Yeah, that's great. Salam څنګه یاست؟ Salam. څنګه یاست؟ څنګه یاست? Thank you so much. Thank you. دوستانو د ملګرو مې د دوستانو چې څه په کار وو هغه یې واغسل ترلاسه کړل او د دوی نه هم مننه کوم چې وخت یې راته راکړو بلنه یې راته راکړله زه هم راغلم تاسو ته مې ښایسته ویډیو وکړله د نورو ویډیوګانو په تمه باندې اوسئ جهاد ګله له تا نه هم یو دنیا مننه کور ودان نو زه هم بل چېرته کار لرم زه به درنه رخصت واخلم لاړ به شم بیا به انشاءالله بیا سره ګورو نو اوس په هیوادوالو ته مسافرو ته څه پیغام لري دعا او سلام لیږي او په دې اخره کې د ژوند جالبه خاطره دې را سره شریکې مهرباني صفی صاحب تا نه ډېره مننه چې موږ سره د مرکه وکړله موږ سره د زړه خواله وکړله که نه د مسافرو نه د هېوادوالو نه مې ډېره هیله دغه ده د مسافرو نه مې دا هیله دغه ده که نه باید د وطن طرف ته ډېر فکر وکړي احتیاط وکړي سوچ وکړي
د قرآن غریبانو سره د باید ډېره مرسته وکړي که نه ولته دقیقاً. موږ وطن ده که نه بله، بله. قرآن غریبان رانه پاتې دي هلته ډېر دي موږ سره باید ډېره مرسته هغه وکړي بالکل او تا نه ډېره مننه بله د خطرو خبره دې وکړه ژوند خو ټول خطرې د کومه خاطره دې جړۍ کومه خاطره والله دې چې خاندئ خطره مې ډېره سخته خطرې خو ټولې د خدمات لپاره سخته خطرات و که نه چې جړوي مې ډېر که نه اها. بیخي زیات و اها هغه د جاړه افغانستان نه چې زه راتلم قسم د هغه بیخي هغه به نه یاد و هغه پرېږده نه شاته بس ما د ټولې خطرې هغې ورکې کړي څپی صاحب ښه او بس نو ښه وخت ولرې ښه سفر ولرې ډېره زیاته مننه قربان شم انشاءالله بیا به سره بس ګورو راځئ ما سره به خامخا ګورې یوه سټیټ کې ځم زه هلته بس ما سره به مېلمه شئ هلته هاي ګایز ډېره زیاته مننه فرید جانه له تا نه هم مننه کومه تا ویلې چې په اخره کې کوم څه درته وایم څه څنګه څه در په یاد شول که نه ولاکت شرایط شوي دا څه دا ولې ښه ورځ وه چې موږ سره د ورځ تېره کړله بس ډېر خوند یې وکړلو صفای صاحب چې تم ولیدلې تم هم ډېر ارمان وې جار تم شمه. هم لیدلې او بس. خوند یې ډېر وکړلو بیخي په لنډه توګه هیوادوالو ته افغانانو ته دعا او سلام پیغام څه لیږي نو مهرباني بس صفای صاحب هېوادوالو ته به په خپله ژبه کې ووایو چې بس ژوندي دې وي زموږ وطن ژوندی دې وي سرلوړی دې وي آباد دی وي تل دې وي افغانستان افغانستان آباد دې وي ډېره زیاته مننه کور ودان خیر اوسه. قدرمن دوستانو دا هغه ښکلي او ګلالي دوه ملګري مې وو چې د آیوا په سیډر راپټس کې دلته شپې ورځې تېرې چې دوی ماته بلنه راکړې وه او ما ورته هم زنګ وهلی او د دې هغه د شاپینګ خریداري همدارنګه د ژوند کیسې جالبې خاطرې مې تاسو سره شریکې کړلې د نورو ویډیوګانو په تمه باندې اوسئ مسافر په امریکا کې هڅه کوم چې تاسو ته ښایسته ښکلې ویډیوګانې چمتو کړم او په دې هیله باندې یم چې تاسو زما یوټیوب له ځانه سره سبسکرایب کړئ شیر کړئ نورو دوستانو ته یې ولېږئ ستاسې نظرونه او وړاندیزونه هم ماته ډېر زیات اړین او مهم دي که څه وړاندیز لرئ په ازادانه ډول باندې راته مسج وکړئ او کمنټ راته وکړئ ډېره زیاته مننه تل دې وي افغانستان او ژوندي دې وي د وطن باندې مین شخصیتونه